اسلامي کې په کندوز ولایت کې د اسلامي امارت له نظام څخه د ولسي ملاتړ په دوام دا ځل د دې ولایت علماو ځایي وکیلانو او اوسیدونکو د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د اسلامي امارت د حاکمیت له پروګرامونو او حکومتدارۍ څخه یو ځل بیا خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی وایي د 2 کلونو په موده کې په هره برخه کې مثبت بدلونونه راغلي دي. آخرین چانس و آخرین داشتگی هایمان در این وطن هست. اینا ما باید به ذهنمان جای دهیم. اینا باید ما یقین داشته باشیم آخرین چانس است که پروردگار به نام حکومت اسلامی، به نام نظام اسلامی زیر عنوان امنیت کامل داریم. الحمدلله ما زندگی میکنیم. د دې ولایت اوسیدونکي د ولسونو ترمنځ د یووالي او یا هماهنګۍ د نشتوالي په اړه د لویدیځو رسنیو ادعاوې ردوي. وایي چې د اسلامي امارت د نظام په حاکمیت سره په دغه ولایت کې د میشتو قومونو ترمنځ همغږي او یووالی ډیر شوی دی او ولس هم د اسلامي امارت د تګلارې څخه پوره رضایت لري. د ټولو محلي حکومتي نظامی او ملکی مسئولینو ته ډاډ ورکوم د کندوز د مجاهد او قهرمان ولس په نمایندګۍ ډاډ ورته ورکوم. انشاءالله ټول ولس تاسو سره دی، ټول ولس تاسو سره دی او ټول ولس انشاءالله چې لاس په دعا دی. انشاءالله چې شپه ورځ به موږ تلاش کوو چې د امنیت اخلال کې هر څوک مداخله کوي، هر څوک امنیت خراب کوي، موږ به انشاءالله چې هغه سره خامخا په مقابل کې ورته دریږو او خپل حکومت ته به خپل راپور ورسوو او چې دې فساد مخه ونیول شي. داسې مهال دا غونډه په کندوز ولایت کې ترسره کیږي چې تیر کال هم په دغه ولایت کې د افغانستان د اسلامي امارت په ملاتړ پراخې غونډې ترسره شوې وې.